د یارانو بانډار. ته چیش غواړې اوس؟ پیسې غواړم. په کور کې به دې پرېږدمه سنبال به دې ساتم ای زړه که ستا رضا وي نو لږ خیال به دې ساتم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خدای دې راوله جوړ په خیر تکړه تازه. د اختر دې مبارک شه. تا په عبادت دې خدای قبول کړه. جانو غجانو کې سره خدای دې راوله جوړ تکړه تازه. د اختر دې مبارک. مهرباني 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 مهرباني. کښېنئ 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 کښېنئ. خدای مو راوله خدای مو راوله. څنګه جوړ روغ یې خیر و خیرت د اختر دې مبارک شه. تا په عبادت دې خدای قبول کړه. داخل د جانو غجانو کې حساب سه. تا دې خدای راولي. خدای یم په شردار ولي. څنګه یې شه سره اختر دې په خیر دی. و شکر دی. تم ښه یې؟ خیر نصیب څه کوې په خبرو کې بندېږې. ما درته وایي چې دغه چمونه مه کوه. هر ځای دې راولم ته دغه چمونه کوې. ومه شرمویه خلکو ته په خبرو کې. پروا نه کوي د خدای پاک ده. یا وروره هر ځای مې له ځای ته بوځم دی دغسې په خبرو کې بند کېږي. ګناه لري نو د خواره کوي خو په کسته خو یې نه کوي نو. یا ته ولې دا چم کوې. سل وار مې درته وایي چې زه یو ځای تا بوځم داسې مه کوه په خبرو کې بندېږې. نو دی خو په کسته نه کوي بېچاره نه کوي. نه یوسه کوه مایوسه کېږي ځوان دی مه کوه داسې. یا دی ولې دا چمونه کوي ورته ویلې مې چې ستا ځای بوځم په خبرو کې به نه بندېږې. زما په واک نه ده. پروا نه کوي. دا خو د خدای کارونه دي. مه کوه زړه یې زیرېږي. پروا نه کوي. ښه ښه څنګه دا دې چای در واخله. زه درسه ولاړ شولم. چیرې ولاړ شوې ته کښېنه یاره چای در اچومه. ما نیسم خیر اوسې ځم بلا ستا پروا نه کوي ونده. دا څنګه پروا نه کوي. ته زړه ځان ته مه لږوه. دا څنګه سړی و یاره. دا ما ته وایي راځه بنډار ته چې بیا دی ولاړ شي ولاړ شي. خیر پروا نه کوي. ته زړه ځان ته مه لږوه. پروا نه کوي. دا خو نو انډیوالان دي رقم په رقم فکرونه یې دي ورور. دا خو د چپه واک نه ده. د دی ولې داسې کوي. دا نو د ده سره د ده د ځوانۍ سره نه ښایي. بس ته زړه مه لږوه ځان ته. زه دا دې چای در اچومه یاره. چای وخوره زه به هم ځان ته چای واچومه. دا خو نو خدایي ځینې کارونه دغسې دغه څوک مثلا داسې نه. خو دا یو نیم انډیوالان دي چې اساس نه لري. بره داسې خبرې درته کوي. ته خوا مه بدو خوا مه بدو ورور. ښه څه کیسې دي. اختر څنګه دی؟ والله شکر دی په خیر تېرېږي. ځه شکر دی. روژې ښه په خیر شولې؟ خیر ته نصیب سره. ځه ښه دی. چیرې ځې د خیره سره په اختر کې؟ چیرې ځو د خیره سره؟ بالا چې هر ځای ته غږ وکړي بالا. بس زه دې د خیره را سره ګرځومه. ته به ځان ته ګوره زړه نه لږایه. زه دې را سره ګرځوم د خیره. دلې به دغه کندهار کې ګرځوه وروره. دا یې د نن سبا انډیوالان. دا یې د نن سبا ملګري ځوانان. دا خوارکۍ بېچاره وګوره څنګه زړه ور مات کړي. ماما کاکا نو په انډیوال ولې وشرمېږم؟ انډیوال دی هغه که غریب یم زما انډیوال دی. که خبرې به بندې کېږي نو دا خو دی په کسته نه کوي. یاره ځوانه الله پاک دې در وښیي. ولاړې خو هغسې نو بل وخت چې را سره مخ سې پر د غوږچینه به دې یو ټینګه چکه ور ومه. ولې انډیوال یم نو زه باید تا ته د دا هدایت وکړم. دا پر ما باندې فرض دی. څه چې زما زده یي هغه باید زه ستا سره شریک کړم. بېچاره مې سره کم زړه وسوځېدی. خوارکۍ ډېر بد زهیر کوي. نه ښایي داسې کار. وعلیکم سلام. خدای دې راوله. د اختر دې مبارک شه. د اختر دې مبارک شه. تا په عبادت خدای قبول کړه. مهرباني. وعلیکم سلام. د اختر دې مبارک شه. مهرباني مهرباني. دلته نه راته کښېنې ته. دلې به کښېنو ښه دی. ښه ته دلته راته کښېنه. ته چیرې راته کښېنې؟ چې زړه دې راسه راواړه اوس نو راغلی راسه نو. راځه راځه. خو مې درته ویل چې راوله. دا بل ملګري ته مې ور واچولې یخې سوي دي. دغه ته را سره نوشي جان کړ. تا ته به زه نور چای در واچوم. خدای دې راوله. څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت ښه دی؟ شپه ورځ په خیر ده؟ بخښه ډېره غواړم دغه اختر کې مې دغه یو غوږ کار پرېښوی. دغه که لږ په زوره خبرې راته کړه. اختر دې څنګه را پیل کړی دی؟ ما نه درته ویل دی اختر دې څنګه را پیل کړی؟ اختر مې بیخي نامې را پیل کړی دی. شکر دی الحمدلله. ښه ځه ډېر ښه دی. روژې ښه په خیر شولې؟ والله ښه په خیر شو. ځه ښه. دی ستا ملګری دی؟ دا اوس نو بالا څه درته وایم اوس نو. ولې؟ یاره قسم به یې ځي و دا کالي وګوره ښه خیر. دا چای در واخله. دا هم در واخلي. ښه ډېر ښه. نو خدای دې راوله. څنګه یې د زړه سره؟ انځر ګوله ګر سره نه معلومېږي. یاره دا باید د ملګري سره د هر وخت وینم. دلته خدای کله کله راځي
خو بس هر وخت به راته ویل چې زه یو انډیوال لرم بیا درته راولم نو انشاءالله هغه به ته یې دی و هغه دی و نو نن خو اوس نو څه درته وایم نو یاره ولې څه راته ووایه خو ملګری دې دی نو ته دا انډیوال نه یې ملګری د کالو بوی زه داسې خراب کالي نن بیا اغوستی دي د کالو د اختر دی نو خامخا ګرمي د یو څه انسان خوله کوي طبعا داسې یو څه خوله کوي نو خو سړی غږ کوي وروره چې یو عطر راکړه سپری راکړه او که څه لرې خو راکړه نو دی زما سره دغسې را روان شوی وایي ته خو به ما خبره چې غریب یم نو بیا مې وایي داسې ځایونه راوړی چې ته شرمېږې خیر پروا نه کوي دا خو انډیوال دی دا زیریږي نو یاره دلته یې ګورې در مخه د نورو ملګرو دغه کیسه وه دا مه کوئ نو انډیوال دی راځي اوس دی بیا وروسته ورته وایه ورته وروره ګرمي ده کالي خوله کوي ورته یو څه و ما ته بیا هلته ویلي وروره چې یو سپری لرې او عطر لرې که یا نو ته په ما نه خبر نو زه د سپریا پیسې لرم یو نو سړی غږ کوي چې نه لرم پیسې نه لرم په ما شرمېږي بیا مې د ځانه سره مه ګرځو بیا مې داسې ځایو ته مه راوړه صحیح ده ټول ودان خیر ته پروا نه کوي زړه مه درته لږ دی چې بانډار د سره وکړي یا ته کښېنه ګوره وروره که دا خو یا نه دی په ما شرمېږي یا نه در باندې شرمېږي ته کښېنه ګوره یا خیر سي بس پر بانډار مو وکړي زه الله جمال بیا دې ونه وینم دا اوس وروره دا اوس څنګه کیسه ده دا د نن سبا انډیوالان ځوانان خلک نه لرې نو خو راته وایه ورته نه لرم نو ته بیا خوا ولې بدی نو خوا نه نو زیریږي یاره نو زیریږي نو زه څه وکړم چې غریب کاره سړی دی نو غریب کاره دی نو خو راته دي وایي همالته چې راته وایي نو زه اوس څه په وکړم هېواد میډیا ستاسو په چینل خندا خپروي السلام علیکم د هیواد میډیا یوټیوب چینل درنو د قدر وړ دوستانو خدای دې وکړي چې اختر به مو تر دې مهاله ښه په خیره رسولی یو ځل بیا هم د اختر مبارکي درته وایم اختر له یارانو سره ځانګړی پروګرام دی چې ملګري راغلي دي او تاسو مخکې له مخکې هغه دوې تمثیلي پارچې ولیدلې اوس په موږ په ګډه پر هغه باندې هم بحث کوو او تاسو هم را سره مل اوسېږئ د دې سره بیا راپیل کو د خیر سره بارک صاحب ستړي مه سئ جوړ په خیر ډېره مننه انتظار صاحب سلامت اوسېږئ تاسو د اختر مبارکي وایم دوستانو ته د اختر مبارکي وایم هیله لرم جوړ روغ به یاست او خوشحاله اوسئ تکړه او تازه به یاست ډېره مننه ژوندی اوسئ او دغسې همت صاحب نعمت همت یې انشاءالله ښه راغلاست درته وایم د اختر دې مبارک مننه ستا دې مبارک سي تا ته عبادات قبول سه امین داخل حاجانو غازیانو او درنو دوستانو ته هم د اختر ډېره مبارکي وایم خدای دې وکړي چې اختر به هم تر دا مهاله په خیر وي هیله لرم چې جوړ روغ خوشحاله وي ډېره مننه نو په خیر راست یاست ستړي مه سئ د اختر دې مبارک سي مننه ژوندی اوسئ انتظار صاحب ستاسو چې مبارک سي او لیدونکو ته هم د کوچني اختر مبارکي وایم هیله لرم چې خوشحاله اختر ولري ډېره مننه ژوندی دی او همداسې ښایسته او ښه غږ درلودونکی او ډېر په کومیټ کې رسېدلی چې تازه راپورته سوی ګلالی ځوان دی دا به څوک یې بادام خوري خو نه خوري دا به څوک یې زموږ سیار نیم جان ستړي مه سئ وروره که خیر سي ته ستړي مه سي او ناستو انډیوالانو تاسې ستړي مه سئ ډېره مننه ګرانو لیدونکو ته مو هم سلامونه وایم او د نیک اختر مو مبارکي درته وایم د دې یاره چې د دوې ورځو په خیره رسولي ډېره مننه ژوندی دی خدای مو ښاد او آباد لره چای دې چپه کړلو نور یې ځان ته ور واچو ما هغه یو ګلاس ته راچولی ما خو د مېوداني خلاصول نو ډېر دې ښه وکړه مهرباني زه څنګه وخورم دا به داسې وخورې چې دا اوس کوم ترتیب انتظار ته د مېودانیان دې پرېس کړي چې دا به خلاص نه کړي څنګه بس داسې بیا دغه کو دا ځینې وختونه په ودو کې موږ پس هغه مجموع کې دغه راوړي هغه سلاته راوړي چکني راوړي دا معنا بیا نه خورو موږ یا هغه خبره نه ده چې دغه څه په امان یې ګرځو غبار د دوړو څه یعنې مه یې خلاص کړي منه ده اخواته به نور نه خورو او اکثره کورونو کې ما دا ترتیب لیدلی سړی د شرمه لاس نیسي ورچولی چې اوس یې پرېس کړي دا اوس تازه فکر کوم دا دغه راشوره سلسله دا په یوه خطر شم دی ښه دا دوړې دا پلی چې دي غوړي دي و بالکل دوړه ډېر ژر کشي ډېر ژر کشي میژان هم ورځي دې خطر شه د میژان به زمانو بالکل نو خروب د خیر بانډار بکو مخې چې هغه کوم تمثیلي پارچه وړاندې سوله اوله تمثیلي پارچه موضوع دا و چې زیاتره کسان موږ وینو چې هغوی مثلا په خپل ملګري باندې
شرمېږي چې مثلا دی ولې بندي خبرې کوي که نه ډېر وختونه داسې کسان موږ لیدلي دي خو دا دې ته موږ عیب ځکه نسو ویلی چې موږ تاسې ټول الله جل جلاله جوړ کړي یو څوک یې موږ تاسې په رنګو باندې باید خطا نه وځو که نه څوک ولې بندي خبرې کوي څوک ولې مثلا سترګې کږې دي څوک څنګه دی پر دې به ستاسو نظرونه ماورو حکمت الله جانه ته څنګه ارزه دغسې ځوانان والله انتظار صاحب مننه چې موږ ته بلنه راکړله په ټولنه کې داسې ځوانان ډېر شته چې هغوی ته یوازې داسې یو فکر ورکول سوی دی چې دا یو غلط کار دی چې مثلا یو څوک یا خبرې کوي یا په لهجه کې یو څه مشکل لري هغوی ته داسې یو فکر ورلېدلی دی چې دا یو غلط کار دی مګر متاسفانه چې هغه یو مشکل لري یا ځینې کسان پر لارې نسي تللی دا د پښو تګ نسي کولی یا کشران دي دغه نو ډېری ځوانان ما لیدلي دي چې په هغوی باندې ملنډې وي یا ریشخند ته وي یا یو څوک در سړک اوړي یو سپین ژړی دي یو معذوره ځوان دي چې یا مشکل ورته پېښ سوی دي ملنډې په وي یا هم د هغوی په غږ باندې ملنډې وي چې هغوی نسي کولی چې یو رقم یې داسې هغه ټوکو ته اچولی چې دې ته دوی ټوکې وایي خو ټوکې نه دي اصطلاح باندې ډرې په وي ځینې خلک ورته دغسې وایي دغه نوم کاروي اوسني ځوانان ډېر دغه سره مخ دي چې دغه رشخند په یو بل باندې وي بالکل دا خبره سته ته څه وایه په دې برابر باندې ته هم ډېر مخ سوی دی داسې خلکو سره د سترګو لیدلي حال به دې ولا دا پیښیږي په ښار کې خامخا لیدلي مو دي اکثره خلک داسې دي چې په داسې خلکو باندې پسخند وي ولې خو دواړه خدای پاک پیدا کړي ته هم خدای پاک پیدا کړی جوړ کړی او دا معیوبه چې دی یو مشکل لري دا هم خدای پاک پیدا کړی نو ولې باید موږ پسخند کوو اول باید خپل په ګریوان کې وګورو که چیرې د هغه نفر ستا ورور یې د کور سړی دی یو بل یو پسخند په وایي تا ته به څومره زور دی ډېر زور چاته ورکوي نو باید د داسې کړنو څخه خلاص واخلو باید د داسې کومک همکاري له ورسره وکړو که هغه نه یې د نورو ملګرو په منځ کې پر هغه باندې ټوکې یا مسخرې کول چې دا د هغه زړه ازارېږي او بیا خدای مه کړه موږ به د یو داسې څه سره مخ سوي چې بیا به موږ په ټولنه کې چاته مخامخ لیدی نه سو داسې یو خدای نکرده داسې یو مشکل به راته رامابیزته سوی بیا به موږ ښه ته ولې داسې خوابه دې راته ناست یې خوراک کوه خبره دا چې د ما سره مو ناانصافي کړې ده ما مخ ته مو خالي ماچي وشانې او خپل مخان ته مو بادام مشکل نشته لاسونه انشاءالله د ټولو سره رسېږي شانو ته په کومه میوهداني کې شی نه تاسو کولی شئ دا میوهداني زما هم وخت پر دا زما ملګری نسي خوړلی دا دلته پرته ده او هغه ته هم لاس رسېږي دغه دریستکه دا دریستکه برعکس صاحب چې تر څو دلته دغه په میلمه باندې کار را دغه میک بېرته که راته وسپاري ډېر به خوشحاله شم ښه که یې چیرې ونه سپارو نو که یې ونه سپاري نو بیا به خبرې لیدونکي وانه وري خاص یې په دا میوهدانۍ کېږدم ښه ته دې خپل نظر شریک کړه نو دغه زما نظر دا دی د الله پاک جوړښت دی په دې باندې الله پاک ډېر ناراضه کېږي او بله انسان خفه کېږي دا د انسان خپل په لاس نه ده او دا انسان که خپل په لاس وي هر چا خپل ځان ښایسته جوړوي بالکل هر انسان ځان ته ښایسته دی باید پر دې باندې خپل پر جوړښت باندې شکر وکړي او نور باندې پسخند وال دا ډېر غلط کار دی بالکل را بسو نعمت خان ته نعمت خان ستا درسونه څنګه دي ورور والله شکر دی ښه پر مخ روان دي تا فکر کوم نرسنګ وایه وه بالکل بله وه ښه تر کومه ځای پرې د خیر رسولی دی والله د دغه اختر بعد نو انشاءالله خلاصېږي ښه ډېر شیریني کې څه خورو د خیر شیریني کې نو خدای به خیر کړي هغه الله ته به ګوره څه چې مې په وس کې وه بالکل دا چې تا ممکن ټول ملګرو تعلیم تر ډېره حده کړی دی ته هم خپل د سترګو لیدلي حال یا مثلا دغه موضوع څنګه ارزوې چې مثلا ځینې ځوانان په یو ملګري پسخند وي یا مسخرې پکې بنډارو کې خبره داسې ده د انسانان چې ټول خدای پاک جوړ کړي دي چاته مثلا لاسونه وګوره د پوره ورکړي دي د چا بیا یو لاس نه د چا یوه سترګه نه د چا مثلا څوک په خوله کې بندېږي دا ټول خدای پاک ورکړي دي نو باید په دې انسانانو پسخند ونه وو دا انسانان چې دي د مړو تاسو خدای ته نږدې دي د خدای نازولي دي د خدای دوستان دي بالکل نو باید په دې باندې موږ پسخند د الله په دربار کې موږ تاسو ټول یو یو بالکل نو زه د دې د خبرو کې موافق یم څه چې دوی ویله دغه صحیح د ښې خبرې کړي دي نو ډېره مننه خدای دې ژوندی لره دوستانو
حکمت الله جان بارکونه تاسو پیژنئ چې هغه زما د چا پر چم کې پیشني به وایم پارټنر دی او همداسې نعمت خان چې زموږ خوږ ملګری دی دی خو مې مخکې در معرفي کوي او همداسې چې موږ ورته د نازه په مارو وایو زموږ مارو دی او دی د کندهار مارو دی چې ماشاءالله ډېر لایق دی خو بس بخت او وخت یاري نه در سره کړې موږ د یو داسې ورځې په تمه یو چې دغسې ځوانان چې شوق لري او هم پر هغه سربیره د دغه تمثیل څخه داسې یو کار هم وکړي چې مثلا دغه څخه عاید هم ترلاسه کړي نو د دغسې ځوانانو سپورټ کول ډېر مهم دی ښه خیر بارک صاحب چیرې ولاړل البته چیرې ولاړلو زه ته اوس فلحال په نورستان کې ګرځم په فکرونه کې بارک صاحب ما لګي زره پلا د خپل په سوچو کې ورک دي زه په نورستان کې بچا دي چیرې دي جسمن د لیم روحر په نورستان کې ګرځم د افغانستان کوم ولایتو ته تللی او دغه څخه بهر کوم ځای ته تللی ونه دغه مو د افغانستان ولایتو کې بس ولایتونه خو ډیر دي جوخجه ته ځان ډیر تللی جوخجه ولسوالۍ ته ډیر تللی ما ورځ پکې ولسوالۍ ته ولا چې رښتیا سي انتظار صاحب پټان صاحب میرزا ولی صاحب او ساده ګل صاحب تللی خو ډیر ځایو ته یم خو ډیر چې مې خوښ سوی دی هغه مزار شریف مایفر دی چې هغه واقعا ښه ډیر ښایسته ځای دی دغه لاره ډیره جالبه جوړه ده چې کله ته په دې لاره کې مزل کوې یو خو بیریږي ډیره برخه بیره ده دغه وای ډیره برخه بیره ده او ډیره برخه دغه د سفر څخه خوند اخیستل دي چې زما خپل ډیر خوښ سفرونه وکم نو یو ډیره برخه د غرنۍ ساحې د غرونو په مابینځ کې ولاړه ده چې پورته دغه خېږي کرا کرا لوړ خېږي چې لاندې بیا وګورې یو داسې عجبه ځای دی یو داسې ننداره ده چې ماشاءالله او مزار شریف ته تللی یم بلخ ته چې دوستان یې بلخ هم بولي مزار شریف هم بولي او فراه ولایت ته تللی یم او هلمند ته تللی یم لښکرګاه ته تللی یم ماشاءالله هغه خو نو د افغانستان هر ولایت ځان ته ښکلا لري بالکل او بل چمن باوړۍ ته تللی چمن باوړۍ تر شاګوم تللی یم چمن ته چې ولاړ شې کوټ ته بیا کراچي اسلام آباد دا سفر دی اوس په موټر کې کړی دی که یا په بس کړی دا سفر مې د ډېر ځای په پښو کړی دی او د ډېر ځای بس موټر کې دی چې پخواني خلک په پښو به ځې تقریبا یو پخواني خلک چې تر کومه حده زه د دوی په ژوند خبر یم هغه کیسې یې کړي دي بلې و هغوی په خپله ځوانۍ کې ډېر سفرونه پر پښو کول چې هغه خط رساني به یې ورته ویله خط به یې وړی تر یوه ځایه تر بل ځای دی دا هغه ټکنالوژي دونه پرمختګ نه و کړی نو دا به وړله پر پښو به ګرځېدل اما اوس اول دا زه خپل ځان در ښیم دا نن یو پروګرام موږ درلودی پروګرام ته وتلي وو نو داسې نیم ساعت پروګرام و مګر باور دې اوسه تر اوسه مې دغه پښې درد کوي دا اوس د څه تاثیر دی وروره د ډاډا غوړو داسې کړلو که داسې دی چې ته سپینې غوښې نه خورې ښه یوازې ته نه موږ ټوله ځوانان یو سپینې غوښو طاقت نه لرو نیز خوړل د غوا غوړي دغه پخواني خلکو به دغه ګیلاس ډک کړي دغسې به یې وڅښل اما باور مو اوسه چې زه خالي دغه بوی هېڅ کم زه ډوډۍ نشم خوړلی اکثره خلک باندې بیخي بد لګېږي غوا غوړي دي کوچې مستې دا شیان خلکو باندې بیخي بد لګېږي دا بوی دوستان چې موږ ویني شاید ممکن دوی هم دغسې دا شی نه استفاده کوي کوچې دي او مسکه ده او دا شیان دي بالکل دا قوتمن شیان زموږ خپل په کور کې چې د لاندې غوښې پخې موږ کور ته نه ځو عادت حتما دوی د باندې وروره که جانه بس دغه خلکو ناره خدای اورېدلي چې یا برګر خرڅي یا بریاني خرڅي او زیاتره ځوانان مو په کور کې دغه خوراکونه نه کوي لکه دغه بریانیان یا دغه برګرانو دغه چې خوري ښه دی چې ویې خورو د باندې رزق برابرېږي هو دا خبره ده خو نو کور ته یې مړې ما یو بل ځوان لیدلی ساده ګل نومېږي هغه م اکثره وخت زه وینم بازار کې خوراکونه کوي ډېر د نه شوقي دی او ډېر یې پلو خوښېږي فکر کوم هغه به بیا داسې چې هغه د پلو سره مینه لري نو د پلو سره بیا دا فکر هم وکړي چې په کور کې څوک ستایي کوچنی ستایي څوک ستایي باید دا فکر وکړي خو دا فکر یې چیرې ولا که چیرې فکر یې بس هغه د چا پر چم ول ګورم دغه ته پټاټو ته خو فکر مې په کابلي پلو کې دی کابلي پلو ډېر ښه خوند کوي خیر خدای پاک دې وکړي چې هر ځوان دونه قوت طاقت ولري چې مثلا د باندې خوري هغه
لکه مخکې چې ریحان صاحب ویله ریحان صاحب انشاءالله چې کور ته هم باید څوک یوسي بالکل دغه زیاتره خلک داسې فکر لري چې مثلا د باندې ځکه نس خوړلی وای که مې ډوډۍ خوړله فکر مې دستي هغه بچیانو ته کېږي چې هم نو هغه د کمه کې نو ښه خبره دا ده. اوس راګرځو دومې موضوع ته چې پر هغه موږ یو تمثیلي پارچه جوړه کړله. دا و چې په تمثیلي بڼه هغه کې بارک صاحب مارو یا ریحان صاحب چې په دې برخه کې مثلا دوی دوه راغلي دي د یو چا د اختر مبارکۍ ته په دې وخت کې دغه ملګري چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی یا نور څه خو بس بارک صاحب راولاړېږي ورته وایي چې وروره ما نه درته ویل چې زما سره مه راځه چې دا هېڅ ښه خبره ده. اول خو باید موږ دغسې ملګري راکاش کړو لاس ورکړو ځکه د هغوی هم زړه غواړي د اختر یو ځای ولاړ سي یو ځای یو څه وخوري نو که چیرې یې پلا راولو بیا یې کښېنو بیا د ټولو خلکو مخ ته څه کوو شرمنده کوو نظر دې اورو که څه هم دا رول هغه منفي رول یې ستا و دا خو ډېر غلط کار دی چې موږ یو ملګري د ځانه سره بیا یو ځای بیا په هغه باندې ملنډې وهو او رشخند په ډېر مجلسو ته چې دا ځوانان ځي بلکل چې مثلا یو ملګری ډېر اقتصادي مشکلات لري نه یا میلې ته ځي او بل ځای ته ځي وایي چې انداز نه لري نو په څه خاطر راسره ځې بس دغه یوه نکته د یو چا دا نیسي داسې ځوانان چې ځینې خلک چې دي نو بس دا یو ډېر غلط کار دی نو دوستانو نظرونه به مو واورو چې دوی څه وایي په دې اړه. والا غلط کار خو ډېر دی ځکه هغه به غریب وي پیسې به نه لري ستا ملګری دی ته لاسنیوی وکړه ستا سره ګرځي ته په حال خبر یې څه چې د ځان دپاره خوښ دی د بل مسلمان دپاره هم خوښ کړه ځکه دا مسلمانان چې ټوله ورونه دي بلکل بیا دی ستا ملګری دی د ځان سره یې ګرځي همیشه در سره یي نو چې ولاړلې چې ځان ته دې کالي وکړله ښه شی دې ځان ته انتخاب کړي دا ملګري ته هم انتخاب کړه د خپله وسو مطابقه پرې که چیرې تا نه کوله دی هم بیا ستاسو ګیله نه کوي ونه وایي مثلا دی هم اقتصادي مشکلات لري نو ښه نه دی چې په ځوان باندې څوک ملنډې ښه خبره نه ده ځکه ځوان مایوسه کېږي کیدای شي غلط کارو ته لاس ورواچي لکه غلا او داسې نور موضوعاتو باندې بلکل مهرباني عمران صاحب ولا زمانو کله کله بیخي زړه درد وکړي دا ځینې پانډبالان کې خامخا داسې ولیدلي کس یې چې دغه سره نه په دغسې د میلې په وخت کې یې دی په یو بل داسې وخت کې لیرې څخه شوري هر یو ځان کار چې معنا پیسې نه لري بره دا څه دا خبره ده ووایه دا به څه کوو باور وکړه یو ورځ په لبنیات کې ولاړ یم ورته رالم سودا مې کول کور ته مستې وړلې نو زه ورته ولاړ یم داسې تقریبا یو څو نفر سودا یې وکړله زه ورته ولاړ یم دی ما سودا نه راکوي بل نفر زه په پښو لبنیاته ورلم بل نفر په موټر کې رالی وای شیدې غوښتې هر شی چې غوښتې زما هېر دي اوس نو دا دوکاندار هغه ته بس وعلیکم سلام سړي مسجد د څه سودا ور دغه کړ بیا تر پاره کړل زه ورته وایم ورځ سهار درته ولاړم ته ماته نه راکوې سودا او دا په موټر کې درته رالی پیسهداره سړی دی بس تا ژر ژر سودا ور دغه کړل نو دا زموږ څه خلکو دا عادت ګرځېدلی دی که په قریبانو کې یو څوک داسې ولیدلی کس یا دغې د انسان په سترګر سره یو ساده زنګ رانه وروي بیا ماته تمه پیدا نه بیا ماته تمه پیدا نه شي ګر سره یې په هغه خراباتو دغه باندې شرمېږي دوستي باندې شرمېږي نو ځینې خلک داسې دي دا ډېر غلط کار دی توفیریز چلن کوي هغه د چا پرچم د پیسهدارو توفیریز راولي فرق راولي پیسو ته ډېر عزت ورکوي انسان حق اوليات پیسو ته ورکوي یو نیم اشخاص دوستانو مارو صاحب ته څه ویل لرې د خیر سره داسې ډوب راته تللی نو چې ته به په کوم ځای کې ګرځې په کابل کې به ګرځې په کرغه کې به ګرځې زه چې رښتیا درته وایم بس د په خبرو کې ډوب سوی ښه یعنې ته خپله چې دوی کم غرق ښه نه کړې ټول افغانان موږ داسې یو ولې پاتې په دغه پاتې د غریب ته انسان په سترګه نه کتل کېږي بل هر ځای کومبازي شروع ده اوس زه یم زما قومي عادي مثال غریب دی زه هغه راپورته کوم بل ته نه ګورم نو ولې خو دا هم هغه انسان دغه افغان دی افغانستان په دغه پاته دی د یوې ټولنې خلک یو زموږ د مکمل افغانستان اقتصاد کمزوری دی بیا چې دلته داسې خان پیدا سي هغه بیا چې څه پیسهدار اقتصادي وضع ښه یي ځانځاني شو هغه لکه ته چې وایې هغه بیا داسې کوي
یو نیم اشخاص یو نیم بیا داسې ستا باور دې اوسه چې دغسې د غریبان خلک پر ګران د یې ځمکې سر ملایکي دغسې د غریبان خلک پر ګران یې بس زه خو هر وخت دا وایم چې خدای پاک دې داسې خلکو ته نوره دنیا هم ورکړي امین چې دوی دونه زړه لري بله دا ډېره ښه خبره ده ډېر مهربانه خلک هم لرو و ستا رستیس موضوع دا وه چې مثال ته دغه مثال به زه درکړم دغه مې ودانۍ ته وینې وه چې هغه کاجو خوند درکوي او ځینې خوند نه درکوي کاجو راخلې کاجو راخلې نو چې ځینې خوند نه درکوي نو ولې راخلې دلته دغه پارچه چې موږ جوړه کړله دی په ما شرمېدی نو بیا مې ولې د ځانه سره راولې بیا ولې ملګرتیا ورسره کوې بیا ملګرتیا ولې ورسره کوې بیا د خلکو مخ ته ولې شرموې آفرین هغه دومره نه شرمېږي لکه دا ته چې ده ته وشرمېدلی دا خبره ده دا خبره ده دا خو نو اوس مثلا په غټ مجلس کښېنیم دی دا خبره ورته کوي ښه تر دې ځایه ورسره رالې سم به بانډار رالاست دلته چې کښېنستلس نو ولې دا خبره ورته کول نو خو مال همداره دی زیری وه نو دا خو لرې خبره نه ده چې خدای پاک به خدای نه کرده تا زیر خدای پاک دې څوک نه زیروي خدای پاک دې څوک نه زیروي دوستانو د خپرونې په دې روان وخت کې یوه لنډه کوچنۍ دمه لرو بیا هم راګرځو پروګرام ته مې هېروئ له هیواد میډیا سره اوسئ نو بیا هم په خیر راسئ دوستانو د یارانو بانډار پروګرام جریان لري دوستانو موږ مخکې یادونه کړې وه چې په اختر کې به موږ تاسو لپاره نوي نوي پروګرامونه ولرو ډېره مننه کیمرمین صاحب نو دوستانو تاسو موږ سره اوسئ پروګرام بشپړه راسره ګورئ موږ به چای تاسو راوړم چای به زه به راوړم تکلیف دی زنګ هم راته راغلی ښه د موبایل ستا دلته پروت زه به ورسم چای نو وبخښه بخښه کوه چشتي بخښه کوه ومنو ته چای راوړې چای راوړئ چای راوړئ چای سره کم دي تورې راوړه شنې راوړه بلنګ هم ستا هم راوړه درسره چیش ما چیش کوله لونګین ور واچوه ته تللې ټلیفون دې کتې او چای دې راوړل دا بیا یې ډېره ده خدای پاک دې موږ ټولو ته داسې یو صمیمانه ژوند راکړي چې یو بل ته احترام لرو او احترام یو بل ته درلودل ډېر ښه دی بالکل بیخي دغسې ځوانانو سره ناسته بیا بیخي ښه خوند کوي چې دی خپله ولاړېږي ستا تر مخه چای وایي ځوان په کار شه معلومېږي په خدمت ښه ایسي هسې نوم نه وي چې دالې ته یې بیولی وراره که جانه ګرده کار په ده وکړي لوښ لا په پرېږدي داسې بانډارونه ښه خوند کوي او یو شی یو چای زده یې په دې مانبیس کې مجلس کې ووایي دا بل به مې زده سي بالکل یو شی باید ترې زده کړو باندې وعلیکم السلام خدای دې راوله اختر دې مبارک شه خدای دې مبارک موږ دې وارخطا کړو ولې وارخطا ولې خدای دې خیر والله وروره موږ مریض لرو څه پیسې راکړه او وروره موږ خپله د غونډه ټولې کړې دي چې ولاړ شو د شمال میله په وکته راغلی وای پیسې راکړه مه کوه یاره وروره مریض دې درلودی دا مریض مې درلودی ښه ما وروره موږ د بله څه دغه زارۍ یې واخیسته چې راکړه په پور یې راکړه دا غریبي دا حالت وګوره موږ خپله وروره میله د اختره بعده خو یې په پور چې دې اخیستې خو بېرته یې ورکوې ما خپل د میلې دپاره اخیسته د غم خو ما نه دي خوړی د مریضان ته به زه پیسې ورکوم داسې نو د ورځې 2 زره دانې ماته راځي څور ټول کړو بیچاره یا نه کېږي زه خو یې نه ورکوم ورور ته څه پوهېږي کار مې پوهېږي کې ورکوئ ورکړي بیا پاته په میله کې نه وایه چې زما پیسې کمې دي او څه راکړه موږ تاسې څه همکاري ورسره وکړو خان ته یې ورکوئ مسکین ته یې نه ورکوئ مسکین خان ته چا ورکړي دي موږ تاسې ستا په خان چې کو د پخان ملاس خلاصېږي ډوډۍ راته کوي زیرېږي مه کوه زیرېږي چې دا ځای د دغه نه دی وروره موږ خپله انداز یو شی برابر کړو هغه دی راته کښېني دا یو څه همکاري به ورسره دا سړی زه پېژنم بله ورځ یې نقصه م راخسې وای زه مریضان لرم نو مریضان به لرې نو دا څنګه مریضان دي هره ورځ مریضان دي ګوره په داسې خلکو یوازې خدای رسېږي ځینې داسې خلک شته چې د دواو د دغه په خاطر باندې پیسې د خلکو څخه ټولوي نو نور خدای خبر دی نو اوس په ده موږ څه خبر چې دی د پیسې څه به کوي اوس که دی ما مریض ته ورولي مریض ته مې درې زه میله پرېږدم پیسې ده ته ورکوم دغسې که یې مریض حقیقتي ستا بیچاره وای ولاکه ده نو خو ما درته وویله زه خو یې نه اوس تا ته نه وویله تا مریض لرم چې رښتیا ته یې ودرې پیسې د مریض په بهانه وړي په کار دي وروره خو تا ول مریض لرم
مریض په لري نو موږ دې زړه واره موږ دې واره واچوي د اختر پروګرام شروع دی تر یو دم کښېناستې موږ خدای مکړه دا سړی څنګه داسې یو دم رالي وا مریض لره موږ بیا وایه وا پیسې هم پکار دي ورور اساسي ستونزه دې څه ده اوس به اصلي خبره زه که اختر دی د میلې ته چې د پیسې پر موږ ته درې د ځي میلا پکې ورور پیسې خبره ښه دی صحیح وایي یاره دا دې جالبه ټوکه وکړله بس نو چې داسې کیسه ده بالام به زموږ هم یار یې نو خو دا سړی اول ووایي د ده څخه به انداز نه اخلو بس دا زموږ همکاري دا ده چې ته داسې نوښت راوستلی و په کومک کې په یو نوي انداز کې پیسې غوښتلې دوستانو موږ مخکې البته دا هم داسې وبولئ لکه یوه تمثیلي ټوټه ځکه موسی جان زموږ هغه ملګری دی چې دغه ځای چې تاسو وینئ دغه ښایسته چمنۍ چې تاسو وینئ چې ښایسته د باران څاڅکي هم شروع شوه د خیره دا البته دلته موسی جان د دې ځای مسؤل دی او تر ډېره حد څکه باران شروع نو باران شروع دی نو ځغلې ولې د بلې خو نه دي خو باران دي باران دی علي درځي یا کښېنه هر دا وخت خو دغه شمونه کوي باران ما د ډېره وخت تر پشکې فکر باران دی سم ماته ښه دی چې کرار لانده سو وروره نو زه موضوع ته راځم نو دوستانو موسی جان زموږ سره تر ډېره حده پرې همکاري کړې ده کومکونه یې کړي دي الله دې راته ژوندی لري دی هم په تمثیل کې انشاءالله تکړه دی او دا دې زموږ سره د خیره په ډېرو کلیپو کې کار هم کړی دی تاسو به لیدلی چې زه ورته د نازم مامک وایم مامکه ډېر داسې ولاړه دی داسې ورک شولې په پښې کې چې دا تا و دغه دی و نو دغه دی دی ښه وایي درواغ اوس په بیه خرڅېدلی هېڅ چا نه وایي ښه بېشکه استاذه دا خبره ده یعنې خلاف باید ونه ویل سي ځینې کسان دوستانو داسې یو دغه لري چې موږ تاسو لیدلی دي چې هغوی مثلا همکاري غواړي هغه همکاري غواړي خو همکاري پر څو ډوله ده که چېرې موږ مثلا دا اوس څه کیسه شروع ده تمام مه لیونی کېږه دا ګیلاس واچو دا خبرو نزاکت به مراتب صبر چې زه دا خبرې خلاص کړم مامک ته چای ور واچو ګیلاس واچو دی چرکې ټک پوک وای دا ګوره چای ورم بریتونه مې راغلي ژره مې راغلې ده اوس مام دی وی ومه چې نه ده د غوښ ټک چې در باسم ته بس خبرې په نه کلي اورم. کې مې وایه نو اوس بیا دلته خو بیا دا دلته راغلی مسلمان دغه ګاډي مېلمه دغه ګاډي کړی ته ګلې یو بل ته باید وای وخت ورکړو څنګه وخت راکوې نو ته ګرده ورځ دا به ګاډي څه وخت ګرده کې ورځ نو دوستانو کله چې څوک مثلا تاسو وینئ په خپل ګاونډ کې یا مثلا د خپلو کلي کې هغه کسان چې مثلا یا فلج یا لاسونه کار نه کوي پښې کار نه کوي مستحقین هغوی دي بالکل که چېرې یو څوک راځي یو دم وایي چې مثلا زه داسې یم زه داسې مریض لرم داسې ناروغ لرم نو باید هغه باید هغه کس وپوښتل سي چې آیا حقیقتي ډول هم داسې څه شته که یا مازې د خلکو زړه ځیرېږي نو دا هغه پرچه مو هم وړاندې کړله او دی کله کله ګجني سي کله کله اعصاب لاس لکه اوس هم فکر کوم دی ورک وي دا ناروغان څوک دي دا چا دي دا ډول زه ناروغان لرم پیسې راکړئ اوس وایي نسته دا ګرده ورځ دغه کیسه ده پرون دواخانې و مخ ته هم ولاړو هغه ګولۍ خلاص شوي هلته دې بیا څه کول نه ټوسې خو دې نه څښل یا هغه مې دنده ده ورو بیداري یې کوم اصلي موضوع ته رالی وای دغه مې د دنده انداز ده پیسې نه درلودې نیم جمان دلی چې ګوره اجزا هم د ځان پسې کړي نسخه په لاس کې دوه کوچنیان ورسره درې کوچنیان ورسره دا د دواخانو کې ګرځي دا د خلکو څه پیسې غواړي وایي دا خلک پر د دواخانو خو راشي نه نسخې ورته ونیسي وایي دا نسخه هغه نسخه چې وګورې تاریخ یې تېر زما انډیوال زما سره زما خو خط نه دی زده هغه چې نسخه وکتله وایي دا خو بیخي د پروش کال نسخه ده وایي دا وایي نن وایي دا نن ناجوړې دغه سړي ورته ویل وایي دا خو د پروش کال ده وایي نو ستا اعصاب خراب شوي دي وایي که څنګه بلې موضوع ته زه راځم ګلالي ماشومان یې د ځان سره راایستلي جوړ روغ رک رمټ د سړک پر غاړه پر جام پرې ایستلي چادرې پر اچولي رک رمټ چې هغه به د المرو ته نه جوړي الله نو داسې کار دې نه کوي دوستانو دغه زموږ یو ملګري و ډاله نه پټ شوی ده برای زاري ورته کوي و را پرچاو سه کومه ډاله ډېر پوسټونه چې پسې شروع وه ووایي دی وایي چې روغ انسان یې په المره یې بېرته نه جوړي دا صحیح خبره ده چې په هر ټولنه کې یا په هر هیواد کې یا په هر ولایت کې نه دغه البته دغه ستا هغه کسان ستا چې هغوی واقعا هم ضرورت لري مثلا اړتیا لري خو څونه چې موږ فکر کوو دونه هم نه دي دونه هم نه دي ستا هغه د داسې خلکو د لاس هغه ورک دي ورک دي رنګ یې هغه بد څوک دي دا نشته چې موږ خیرات ورکړو په صحیح کس ته ورسېږي ما یو سړی ولیدی و دا د ستونې دغه کړی و
دلته ته دغه نه چمن زده دغه کړي لاس معنا پرې بار بیا الله فکر ته پیسې بل وخت ما وجه د کور روانو لاس سم هغه سړی هغه سره نو اوس خو ټکنالوژي مخته تللی د لاس په جوړ کړي برکې لاس په او بل وخت بیا ما یو نفر ولیدی په موټر ته ودرېدی والله خیرات راکړه موټر ته ودرې خیرات را بل ورځ چې مې ولیدی بیا ودرېدی هغه سړی بیا هغه سړی وایس نو نو کله چې موږ تاسو په خپل کلی و یا قریه کې چې کله غریبان وینو صحیح ستا مستحقین ستا خو هغه ورک دی د هغو لپاره باید ښه بشپړه پلټنه وسي مثلا ته زما همسایه یې زه مثلا خپل زکات ویشم زه راځم د خپل د همسایه دروازه ورټکوم چې وروره الله دې څنګه دی په څه اخته په څه نه اخته که نه دی که په یو کار روزګار اخته و دی وایي چې وروره کور دې ودان بس شکر دی هر څه سم دي هر څه رسېدلي دي دی وایي چې مثلا هغه پلانکی کاکا کور یا هغه پلانکی کس ډېر لوېدلی دي ډېر خوارکی اقتصادي مشکلات لري ګوره دا حقیقت سول او که مثلا په چوکونو باندې یا پر ځینو واټنونو باندې موږ تاسې لیدلي دي چې بیخي بې شمېره زیات کسان راوځي تر ډېره حده ځوانان راوځي نو دا هغه لکه مخکې چې مساجان ول لکه مساجان چې ول دغه مې دنده عادت یې ګرځېدلی او هر څه پاتېږي عادت نه پاتېږي عادت نه پاتې هغسې به وي دا عادت اوس یو شی مې غواړي که نه غواړي ته څه غواړې اوس پیسې غواړم دا اوس خبرې چې موږ څه ویله خو بیا هم هغه خبره سوله پیسې غواړي ارشد داسې احساس نه کوي د کمترۍ یا مثلا داسې کم راسي چې مثلا ولې دا خبره وکم یا ولې ووایم السلام علیکم وعلیکم السلام دا سپیکر نه کوي یخ نو بالا به څه مختصه وای مختصه وای ها سا یخ کېږي ملاک ښایسته هوا ده څو شېبې به له دوستانو سره پاتې سو پروګرام دې راسره د پای تعقیب کړي بادام وای ډېر خوري هغه نغده تازه کوي هغه د بادام پوستکي یاد کړي بادام یاد کړی د نه تا غلط اورېدلی دي وای د بادرام وای د بادام درختې تشبیه کوي دماغ به مو سم سي یا مغز یې غورځه پوستکي خوره ښه دوستانو نور نو زموږ ماما دی ماما مو دی بالکل دی او ماشاءالله په تمثیل کې جوړه نسته او ډېر اوس تکړه سوی دی ما ته ډېر خوند راکړي زما دا کار دی ماما دی سستا ماما دی ډېر نو زیاتره کسانو د ماما خورا بدل یا زه بابا بد دوړم ماما خو مشر سړی دی نه موږ اوس ټوکې ټکالې وکړې داسې نه چې دوستان دا فکر وکړي چې دی پر مامک باندې څنګه داسې خبرې کوي دا خو تمثیلي پارچې دي مجلس دی بانډار دی دوستان دي نو مامک دی مشر دی یو ګړی به بانډار کو یو ګړی به خاند یو ګړی به ټوکې ټکالې کو نو زه څو وارې داسې تېر شولم نه یې ځینې دوستان شته چې سرخان وارې د سرخان داسې وغورځي و د ټولو خلکو مجلس شروع دی دورې تېر څه چې دا مې یو ډول بې نزاکتي ده بلې نو چې د دغه کار څخه باید دوستان لاس واخلي ځان ځینې وساتي بالکل نو موږ ته مجلس ماشاءالله ډېر خوږ دی خو نور به میده پروګرام ته د پای ټکی ورکو او که یاد پروګرام د خلکو یا د لیدونکو خوښ سو نور یې دغسې پروګرامونه غوښتل نو هېواد میډیا یوټیوب چینل داسې دی وبولي لکه خپل یوټیوب چینل چې دی کولی شي چې موږ ته په کومنټو معنا کولی شي موږ ته وایي موږ یې پاسورډ هم ورکوو پاسورډ خو همداسې څوک ورشا دی شخصي حریم دی ما داسې چې مثلا هېواد میډیا مینهوال کولی شي چې بیا د خیره ووایي چې داسې پروګرامونه نور اوږده سي پیدا جوړ سي اوس زمزمه ته راته کوي که زه درته وکړم زمزمه به په تلو کې بیا کوو د خیره سره اوس زه یو څه زه د 2 ساعته کېږي یو ساعت نه چیرې زو دالیا ته زو که دغه ته زو والله خدای به بالا زو دوستانو خپله زو خو ګرځي راځئ بله کام یې خو د خیر دوستان کومه جې دوستان د کیمرې تر شا دي کومه جې خو هېڅوک نه وینم هېڅوک نه دا ګرد رختې دي دغه نه دي دا ناست
څنګه نه دا خو موږ تاسو خپل یاران یو نو خاطر دوستان کوم جدار غړي وای دوستان دوستان لس دوستان دي خپل باندې نه چې لکه موږ چې تاسو دلته ناست یو دا کم یا دی وای دا دوستان زه دې دوستان کوم چې خدا کیمرا پرته ده دا لایټ دی دا زه دې پوه کوم موږ تاسو دلته ناست یو نور دغسې کسان بیا ټلویزیون ته ناست یا پلازما ته زموږ پروګرام معنا موږ د دې په کور کې میلمانه یو اوهو اوس ته دا پوهویشتې او دی نو دا څنګه میلمانه یو نو چې دی وروره دوستان دي نو خو چینل دې سبسکرایب کړي دا څنګه دوستان سبسکرایب معنا دا چې زموږ سره سپورټ مو کې چینل سبسکرایب کړي او دا ویډیوګان د 210 لکه کسانو شي تا ته دا درد دې چې تا ویډیو ګوري او چینل ته ناراضي ونه خدای وای ما دوستان ته هم درد راځي زه خو هیڅ نسم کولی نو څه کار څه وکړي بیچاره زه کولای سم دا ورته وایم د ته ورته دا خو ګټه نه وایم وګوره زمزمې ونه کې زمزمه دا کوم نه زمزمه ښه ده نو بس هیله ده چې د دوستانو خوښ سي وای په کور کې به دې پرېږدمه سنبال به دې ساتم په کور کې به دې پرېږدمه سنبال به دې ساتم ای زړه که ستا رضا وي نو لږ خیال به دې ساتم ای زړه که ستا رضا وي نو لږ خیال به دې ساتم په کور کې به دې پرېږدمه سنبال به دې ساتم بس خلاص کور کې به دې پرېږدم سنبال به دې ساتم ماشاءالله ماشاءالله د غږ یا حنجرې ته ماشاءالله وایو خدای دې آباد لري ډېر ښایسته غږ لري او تر ډېره پورې مینوال لري ځینې وختونه مینوال څه خبرې دې سوي چې ما ته ولې سټوري نه راجوړی نو دا چې موږ اخته یو پارېغه نه یو نو په دې اخري شیبو کې انتظار صاحب ته څه لري ټوک زمزمه ته څه لري زه په لومړي قدم کې ستاسو ټولو څخه ډېره مننه کوم چې دعوت مو ومنئ د هیواد میډیا درنو د قدر وړ دوستانو ته هغه که دلي دي که په خارج کې مسافر دي د هغو لپاره مو دغسې یو شانداره مراسم که څه هم ناڅیزه دي خو موږ هغه خپل کوشش وکړئ خپله هڅه مو وکړله په دوم قدم کې د ټولو دوستانو څخه بخښنه غواړم که چیرې زموږ څخه کومه لفظي تېروتنه سوي یا په تمثیلي پارچو کې یا مثلا زما څخه خپله انسان عجزه دی تقریبا زیاتو کم 40 دقیقې پروګرام دی خامخا د چا څه یو خبره کېږي خو زموږ هدف پر چا باندې نقد نه دی چې مثلا احمد محموده دا کار تا کړی دی ولې دې کړی دی دا کار زموږ نه دی زموږ یوازې او یوازې کار تمثیل دی په تمثیلي بڼه زه هم کولی سم چې دکاندار سم دا ورور کولی سي چې یو تجار سي هغه ورور کولی سي چې ډاکټر سي خو دا دی هغه نه شي دی فقط موږ فقط دغه په اصطلاح باندې هغه څونه حق چې دی موږ ادا کوو خو په دې کې زموږ هدف یوازې او یوازې تمثیل دی او هغه پیغامونه را ژوندي کول دي چې موږ ورته په آینده کې خپله هم کوشش وکړو دغسې خلک ورته کوشش وکړي چې مثلا هغوی بیا دغه ستونزې هوارې کړي نو خوشحاله اوسېږئ شاد اوسېږئ زه هم یو دانه زمزمه درته وایم هغه د چا پر چم چندو غږ خو مې نه دی خو بیا زه چا په غږ کې زه یوه زمزمه که وایم ما بیخي شوړولې ده خو بیا هم خو دغه ډېر مې خوړله نو هغه فکر کوم جاوید امرخیل یې وخت یو سندره ویلې وه وی ځه مهرباني ستا زما ډایلاګونه ته ماته وایه چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سروپې ځوان مه یادوه هی چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه د سرو شونډو د پاسه سروپې ځوان مه یادوه هی جانان مه یادوه سروپې ځوان مه یادوه او جانان مه یادوه هی یو پلو می یار لونګین می په دا بل پلو یا وړوکیا دې پلو را واوړه یا وړوکیا دې پلو را واوړه دا سندره مسافرو ته ډالې دا سندره چا ویلې وه جاوید امرخیل خو نه ویل دا چا ویلې وه دا به کرم خان دا خوا ویلې ده دا خوا ویلې ده زبیر نواز ویلې ده او دا دی ما په جاوید امرخیل خطا کړی دی مثلا ما هغه به ویلي دا هغه زما ډېره خوښه وار وخت مې د ځان سره زمزمه کول او د مسافرو دې خدای مال سي کلی او کور ابې دادا ورسلیرې پاته دینه الله او اختر د ټولو مبارک سه
څوک مسافر دی او څوک د جانان د څنګ کې دی نه که د خپل یار دیدن کې د څنګ کې دی نه دغسې یو نوی دغه وه زما هېر بس الهامونه راځي او وایي بې تا څه وایي زه نه وایم ما دې تا وویلې دا خلک چې ده ویل وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله راځه کله به زه درځم د زړه سره د زړه سره تا نو نه وې کړله وایي پاس په اواره سه جانانه لارې کوڅې د غمازانو ډکې دي نه ودې ویشتم پورته دې نه کړم خلک ویشتلی مرغۍ بیا پورته کوي الله بس نو بالا دې مسافري سخته خواري ده باران به اوري څوک په ځای نه درکوي نه او د مازدیګر ژړی لمره پر روغ وایه د رنځورو سلامونه زه به مې یو دانه درته وایم زما بیا نه دي زده دوستانو ته ووایم وایي زه دې د ژونده کړم بېزاره خو ودرېږه په ساده دغه کې په غزله کې درته وایم ودرېږه چې چشتي ما زما هم نه دي زده زه دې د ژونده کړم بېزاره یاره چې مې کني یاره چې مې کني تنگ شوم ډېر د انتظاره یاره چې مې کني یاره چې مې کني او یاره چې مې کني بارانو چې مې کني ډېر دی دا انګریزي به بلاله stand is waiting in the separado retired as mid beside دی ځینې وخت دغه انګلیسي ببلاله وایي انتظار صاحب زه ځم ما ته زنګونه را روان دي نو بس تا ته اجازې دي میدا دې پارسل ته کوترې اچوه د خیر سره نه کوتران یې وراچوم بس نو دوستانو زه د بس خیر بیا دا سره. مې ودانۍ راوړي نو بس دوستانو ته پر دغه ځای د مامک وځای ته بیا یې نه سوړی نو بس دوستانو ته پر دغه ځای ښه د مینې څخه ډک اختر غواړم پر پاک او سپېڅلي رب یې سپارم وختتان خوش خدا نگهدار نو بیا هم ستاسو د ټولو څخه ډېره زیاته مننه نور وخت پای ته ورسېدی خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېدل دوستانو ډېره مننه چې د یارانو بانډار پروګرام مو در پایه وکتئ او د ملګرو سره مو شیر کړئ او چینل مو سبسکرایب کړئ نو تر بله داسې ښایسته پروګرامه چې موږ ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو پر همدې ځای راکړئ اجازه موږ ټولو ته بخښه کوئ که لفظي تېروتنه سوي ښه وختونه ښې چارې For supporting our channel, please subscribe channel and share videos. د یارانو بانډار ته چیش غواړې اوس پیسې غواړم په کور کې به دې پرېږدمه سنبال به دې ساتم ای زړه که ستا رضا وي نو لږ خیال به دې ساتم